دا ستاسې درون ته تاوان رسوي، دا ستاسې ذکاوت ته تاوان رسوي او دا ستاسو خپل رواني مدیریت زیانمنوي. هغه احساس چې له امله یې زه په خپل درون باندې شکمن یم. آیا یو څوک له لاسه ورکوئ؟ آیا خپل شخصیت کم ګڼئ؟ آیا پیسې له لاسه ورکوئ؟ آیا پرمختګ نسئ کولی؟ سلامونه، جوړ په خیر هیله داسې ښه وئ، په خیر وئ. په یوه بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې په موضوع خبرې ولرم، لومړی له تاسو ټولو غواړم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او بیا ورسره هغه د زنګوله بټنې هم کلک کړئ چې زما نوې ویډیوګانې تاسو ته ژر او اسانه درشي. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع بحث لرم. په دې خبرې کوم چې څنګه موږ خپله ویره وژلی شو. فکر مو کله کړی موږ کله کله ډاریږو، له یو حالت سره مخ شو ډاریږو، یو څوک یو ډول خبر راته وکړي ډاریږو، او په مخ کې ځینې مسایل ځان ته داسې ایسو چې موږ له هغه له امله ډاریږو، او د همدې په برکت یا د همدې له امله بیا موږ خپل پرمختګ نه هم پاتې کیږو او خپلو اهدافو نه هم پاتې کیږو، ځکه زموږ په ذهن کې ډار ده او فکر کوو چې موږ به له یو حالت سره مخامخ سو، کیدای سي زموږ شخصیت کم وګڼل سي، کیدای سي موږ تاوان وکړو، کیدای سي زموږ د کورنۍ غړي، زموږ دفتر همکاران، رئیس مو او نږدې هغه ملګري چې باور پرې لرو زما د ځینو کارونو له امله په ما غوسه شي. نو دغه ټول هغه څه دي چې موږ سره په یو نه یو ډول په ذهن کې یوه ویره او ډار موجود دی. ویره او ډار څه دی؟ ډار هغه احساس چې له امله یې زه خپل تصمیم نسم نیولی، هغه احساس چې له امله یې زه په خپل درون باندې شکمن یم، هغه احساس چې ما خپل پرمختګ ته نه پرېږدي، هغه احساس چې ما ته په ذهن کې منفیګرایي را په برخه کوي، هغه احساس چې ما له یو ناسم حالت سره مخامخ کوي، معمولا ډار بلل کیږي. ډار یا ویره ستاسو ژوند در ختمولی سي، تاسې ګوښه کولی سي، تاسې یوازیتوب ته بیایي، تاسې په شخصیتي اختلالاتو باندې مخامخ کوي او تاسې له هر څه غورځولی سي او بالاخره تاسې مړه کولی سي. نو ډیره بده ده، ډیره تاواني ده او نه زغمونکې ده. د دې په وړاندې باید ټول را ولاړ سو، ودرېږو او په خپل ځان متمرکز شو چې موږ باید ونه ډار سو. ډار د لمنځه وړلو لپاره ځینې مسایل ما راخیستي چې په دې ویډیو کې غواړم خبرې پرې وکړم. لومړی خپله ویره وپېژنئ، له څه ډارېږئ، کوم ابعاد د دې سبب شوي چې تاسې له ویرې سره مخامخ شوي یاست یا یئ. هغه ویره درک کړئ، د څه له امله ویره ده. له پلار ویریږئ، له مور ویریږئ، په دفتر کې له رئیس ویریږئ، له کوم بل مشر ویریږئ، له نږدې ملګرو ویریږئ چې ملګرتیا به یې له لاسه ورکړئ، یا بل له هغه چا ویریږئ چې تاسې مینه ورسره لرئ. دا ویره پیدا کړئ، دا د څه له امله دا احساس تاسې ته پیدا سوی ده. آیا یو څوک له لاسه ورکوئ؟ آیا خپل شخصیت کم ګڼئ؟ آیا پیسې له لاسه ورکوئ؟ آیا پرمختګ نسئ کولی؟ دا ټول هغه احساسات دي چې ویره بالا شي، ویره ګڼل کیږي. نو په دې خاطر لومړی د ویرې د له منځه وړلو لپاره دا درک کړئ چې له څه شي ویریږئ، ډار مو د څه له امله دی. کله چې تاسې دا لاملونه پیدا کړل او په دې علتونو وپوهېدئ چې ویره مو د څه له امله ده، نو حل لارې به یې هم په خپله وسنجولی شئ. دویم، د ویرې له منځه وړلو لپاره له ویرې سره مخامخ شئ. کله مو چې ویره وپېژنده، علت مو پیدا کړ، نو بیا ورسره مخامخ شئ. خپل ټول چمتوالی ونیسئ او ځان ته ووایئ چې تاسې به له هر سخت کار څخه تاسې سره د ویرې په ډول یو احساس موجود ده، په هغې ورشئ، په هغې قدم واخلئ او ورسره مخ شئ. پرېږدئ چې څه پیښیږي، تاسې به تاوان وکړئ، تاسې کیدای شي یو څوک د لنډ مهال لپاره لاسه ورکړئ، کیدای شي چې تاسې کله کم وګڼلی سئ، خو پرېږدئ او دا اجازه ځان ته ورکړئ او دا جرأت وکړئ چې یوه ورځ له ویرې سره مخامخ سئ.
کله چې تاسې لومړی ویره وپېژنده او بیا له ویرې سره مخامخ شوئ نو خپله به دا درکړئ چې ویره څومره تاواني ده. نو بیا به هیڅکله هم نه بیریږئ او نه به ډارېږئ. هر وخت کې به هر څومره سخت کار چې وي ترسره کوئ به یې، خپل فکر ته به ګورئ، خپل آن ته به ګورئ او خپل ذکاوت ته به ګورئ او ټول فعالیتونه به ترسره کوئ. نو بیا به هیڅکله له ویرې سره نه مخامخ کیږئ. که هر څومره احساسات او هر ډول احساسات در سره مخ دي یا در سره مل دي د هغوی په وړاندې به درېږي او د هغو د له منځه وړلو لپاره به په خپله کار کوي. دریم د ویرې د مخنیوي لپاره په خپلو مغزو کې د هغه منطقي برخې نه استفاده وکړئ چې هغه استدلال ده، چې هغه منطق ده. دا منطق تاسو سره د ویرې په شناخت کې کومک کوي. دا منطق تاسو سره د ویرې په له منځه وړلو کې کومک کوي. دا منطق تاسو سره د ویرې سره په مخامخ کېدو کې کومک کوي. د ذهن له هغې برخې چې هغه استدلال نومیږي، هغه په اصطلاح شعور دی، له هغې کار واخلئ، له هغې ګټه واخلئ. ویره مو د څه له امله ده؟ ولې ویریږئ؟ څنګه به ویره له منځه وړئ؟ او هغه منطق دا ایجابوي چې تاسې باید د هغه علت او د هغه لامل لپاره چې تاسې سره یو ډول ډار ده وویریږئ. کله چې تاسې په خپل ځان سره په بحث شئ، له خپل ځان سره په یو ډول جنجال کې ولویږئ، نو بالاخره به ځان قانع کړئ چې د دغه کار له امله وویریږه، د دغه کار له امله مه ویریږه. نو فلهذا تاسو به یو ځان سره یو بحث ولرئ او بالاخره ذهن به تاسې قانع کړي چې دغه علت یا دغه لاملونه ستاسې د بحث او ستاسې د ویرې لامل نشي کېدای. څلورم، د ویرې د مخنیوي لپاره کله هم چې یو ډول احساس در سره مل شو، یو ډول احساس سره مخامخ شوئ، په خپل ځان تمرکز وکړئ او څو سړې ساوې واخلئ. پرېږدئ چې هغه ستاسې د زړه بړاس راووځي، هغه ستاسې منفي احساس چې د ویرې لپاره ستاسې په ذهن کې دی هغه په سړو ساګانو کې راووځي او ځان ته یو ډول احساس وبښئ چې د خوشباورۍ وي، د خپلې خوشحالۍ وي او د خپل رضایت وي. نو تاسې به ویره ووژنئ، نو تاسې به ډار ووژنئ او تاسې به له یو مثبت آندي سره مخامخ شئ او هغه به تاسو سره داسې کومک وکړي چې ټولې ستونزې به په خپله حل کړئ. پنځم، ستاسې د ویرې د مخنیوي لپاره خپل منفي احساسات وارزوئ. احیانا که له منفي احساساتو سره مخامخ شوئ او یا مو په چار اطراف کې څوک داسې و چې تاسې یې له پرمختګ څخه منع کولی، تاسې ته یې ډار درکاوه، تاسې یې له محدودیتونو سره مخامخ کولی او دا بحث یې داسې کاوه چې تاسې خلق تنګي کېدی، تاسې زړه تنګي کېدی، نو دا احساسات منفي احساسات دي. دا مدیریت کړئ، دا وارزوئ، دا ستاسې درون ته تاوان رسوي، دا ستاسې ذکاوت ته تاوان رسوي او دا ستاسو خپل رواني مدیریت زیانمنوي. دا وارزوئ. شپږم، ستاسې د ډار د مخنیوي لپاره له خپلو باورونو ګټه واخلئ. په څه باورمن یاست؟ کوم مسایل درته ارزښتمن دي؟ په ژوند کې کومې څرې کرښې لرئ؟ له چا سره غواړئ کښېنئ؟ څه هیله لرئ چې څه ووسئ؟ څومره امکانات په لاس راوړئ؟ څومره امکانات مو په لاس کې دي؟ د کومې طبقې خلکو سره مینه لرئ؟ له کومو مسایلو او چلندونو سره مینه لرئ؟ کوم څه مو خوښیږي؟ څنګه کرکټر غواړئ ووسئ؟ په دغه باندې تمرکز وکړئ او دا ستاسې باورونه دي، همدې باندې کار وکړئ. کله چې په دې باندې کار کوئ نو هیڅ خنډ به ستاسې په مخ کې نه جوړیږي او هیڅ ډول احساس به نه د ویرې په نوم او نه د نورو منفي اغیزو په نوم ستاسې په ذهن کې نه درګرځي. بالاخره تاسې به یو مثبت آند یاست او یو مثبت تفکر به لرئ او په ټوله معنا به د خپل ژوند لپاره کار کوئ او د خپل بریالیتوب په تکل به یاست. او وروستی خبره دا ده چې د خپلو ویرو د ختمولو لپاره برنامه ریزي وکړئ. کوم مسایل چې ما تشریح کړل، د ویرې شناخت، له ویرې سره مخامخ کېدل، له خپلو منفي اغیزو ارزونه، دغه راز نور مسایل مې وښودل چې د ذهن له هغه منطقي برخې استفاده، دا راز مو وویل چې
سړی ساوې وښکئ. دغه راز دا مو هم وویل چې له خپلو باورونو ګټه واخلئ. وروستۍ خبره دا ده چې دغه پړاوونه چې تاسې طی کوئ دا په خپله هدف ټاکنه ده، دا په خپله برنامه‌ریزي ده. که ته له خپل ځان سره په مناقشه کې، که له خپل ځان سره په بحث کې، نو دا برنامه‌ریزي ګڼل کیږي او ته به په همدغه پړاو کې د خپلو ټولو منفي احساساتو په مخنیوي په هڅه کې به یې او خپل ډار به په یو نه یو ډول له منځه وړې او بالاخره به ته په راتلونکي کې یا له یو لنډمهاله وخت وروسته له هیڅ ډول ویرې سره نه مخامخ کیږي او هیڅ ډول احساس د ویرې په نوم به ستاسې په وجود کې نه وي، ستاسې په فکر کې به نه وي او تاسې به په مکمله توګه په خپل ځان باور لرئ، خپل عزت نفس، خپل اعتماد پر نفس دا به مو لا پسې ډیریږي او تاسې به ورځ تر بلې یو بریالی څوک راستنیږئ. تر بیا ښه وخت.